ښاغلی مفتي صاحب محمد علي ورور پیغام پرېښی دی او پوښتنه یې کړې ده. پوښتنه یې په دې ډول ده، وایي چې د سهار د لمانځه وروسته خوب څه حکم لري؟ مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب که ورته جواب ووایاست. حامدا و مصلیا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علمای کرام فرمایي چې د سهار د لمانځه څخه وروسته فورا بېدېدل دا مکروه دي، البته که چیرې یو کس د ضرورت په خاطر باندې د سهار لمانځه وروسته فورا بېده سي نو دا بیا پروا نه لري. فتاوای هندیه جلد 5 صفحه 306، فتاوای تاتارخانیه جلد 13 صفحه 203، الموسوعة الفقهیه جلد 40 صفحه 11. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.